جوړ په خیر خدای دې وکړي روغ او جوړ به وي. بیا هم د Vorfahrt und Vorrang پوښتنې او ځوابونه دي. Welches Verhalten ist richtig؟ کومه کړنه دلته سمه ده؟ 15مه پوښتنه ده د 5 نمرو لومړی به راسو انځور به وګورو. په انځور کې ګورو چې په کوم سړک باندې چې زه یم ماته د شټاپ شیلډ یا د تم کېدو لیکدړه ده. زه باید دلته ودرېږم. بوس مخامخ نه را روان دی خو مستقیمه ځي. ما او دې ته یو رقم شیلډ دلته ایښی دی. بوس هم باید ودرېږي، زه هم ودرېږم. په موږ باندې دا سړک لومړیتوب لري. هر څوک چې راسته خوانه یا چپ خوانه راځي باید موږ هغې ته لاره ورکړو. خو په ما باندې بیا بوس هم لومړیتوب لري ځکه دی مخامخ راځي. پوښتنې ته ځو. Ich muss die an der Haltlinie anhalten. Haltlinie دغه سپین خط ته یا دغه لیکې ته وایي. کله چې زه دلته را رسېږم او دا شټاپ شیلډ وي زه باید دلته ودرېږم. که موټر وي که نه وي په دې سړکونو باندې یا مخامخ ته باید دلته ودرېږي یو وار بیا پس له هغې نه حرکت وکړي. Ich halte hier. زه دلته درېږم. Den Radfahrer durchfahren lassen. دغه بایسکل پرېږدم چې دا لاړ سي. Den Bus durchfahren lassen. دا بوس به پرېږدمه چې لاړ سي. 3 واړه ځوابونه سم دي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 14مه پوښتنه بیا هم د 5 نمرو ده. Welches Verhalten ist richtig؟ اول به راسو انځور به وګورو. په انځور کې ګورو چې یوه ته هم ترافیکي لیکدړه نسته ده. معنا دا چې دلته بیا هم د rechts vor links یا د ښي لاس په چپه لاس باندې لومړیتوب قانون پلی کیږي. دلته به لومړی بایسکل چلوونکي ځي، پسې به زه ځم، بیا به موټوغاټ یا د موټر سایکل ځي. ځکه زه د دې راسته لاسته یم، زما راسته لاسته بیا بایسکل چلوونکې ده. Ich darf vor dem Motorrad fahren. ما ته اجازه شته ده چې زه مخکې له دې موټر سایکل چلوونکي نه لاړ سم. هو. Die Radfahrerin muss nicht mich vorbeilassen. دغه چې ده د بایسکل چلوونکي دا باید ما ته لار راکړي چې زه لاړ سم. نه. Ich muss die Radfahrerin durchfahren lassen. زه باید دې ته اجازه ورکړم چې لاړ سي. لومړی به بایسکل چلوونکي ځي، پسې به زه ځم، بیا به ما پسې موټوغاټ ځي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 18مه پوښتنه بیا هم د 5 نمرو پوښتنه ده. Welches Verhalten ist richtig؟ کومه کړنه سمه ده؟ راځو انځور به ګورو. په انځور کې زه په Vorfahrtstraße کې یم. ویلي مې دي چې دا سپینه لیکدړه پکې زیړ رنګ دا 4 کونجه یا مربع شکلې دا Vorfahrtstraße ده. Vorfahrtstraße کې زه د Vorfahrtstraße نه غواړم ووځم او دا آسماني رنګی موټر یا دا ټرک وړوکی ټرک دا هم په همدې Vorfahrtstraße باندې ده. نو څوک چې مستقیمه ځي حق اول دی هغه دی. زه هم دلته په Vorfahrtstraße کې یم خو زه غواړم د دې سړک نه ووځم، چپ لاس ته لاړ سم. نو په ما باندې دی لومړیتوب لري. په دې موټر باندې بیا زه حق لرم ځکه زه په Vorfahrtstraße کې یم. لومړی به دا موټر ځي، پسې به زه ځم، بیا ما پسې به دا شین موټر چې دی د Vorfahrtgewegenstraße نه لومړیتوب ورکوونکي شټراسې نه راځي لومړیتوب والا شټراسې ته. Ich muss das grüne Fahrzeug durchfahren lassen. زه باید دا موټر پرېږدم. نه. Ich muss das blaue Fahrzeug vorbeilassen. زه باید دا موټر پرېږدم چې لاړ سي. هو. Ich darf vor dem grünen Fahrzeug abbiegen. د دغه شین موټر نه د دې موټر نه مخکې زه کولی سم لاړ سم. هو. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 18مه پوښتنه بیا هم د 5 نمرو پوښتنه ده. انځور ته راځم. په انځور کې زه بیا هم په Vorfahrtstraße کې یم. په Vorfahrtstraße کې یم او دلته ټرام یا د شټراسنبان هم را روان ده. دلته حق د چا یا لومړیتوب د چا دی؟ لومړی به شټراسنبان تیریږي، ورپسې به زه تیریږم، بیا ما پسې تراکتور تیریږي. Ich muss den Traktor durchfahren lassen. زه باید تراکتور پرېږدم چې لاړ سي. نه. ځکه زه حق لرم، زه په هغه شټراسه یا سړک کې یم چې لومړیتوب لري. Ich darf nicht auf den Gleisen warten. ما ته اجازه نشته ده چې زه په دې ریل پټلۍ باندې ودرېږم. نه. دلته اجازه اوس ما ته شته ده ځکه زه په همدې سړک باندې یم. خو ما د دې ټرم مخه نه ده نیولې. Ich muss die Straßenbahn durchfahren lassen. زه باید د شټراسنبان ته لاره ورکړم چې لاړ سي. هو. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 19مه پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه ده. Welches Verhalten ist richtig؟ کوم چلند سم دی؟
دلته زه په یو شتراسه باندې یم چې زه باید لومړیتوب ورکم. زه باید په دې شتراسه کې یعنی کومه د سرچپه مثلث چې تاسو وینئ او سره کرښې لري معنا دا چې زه باید لومړیتوب ورکم. یا دا شتراسه چې ده یا دا سرک چې ده دا په ما باندې لومړیتوب لري او حق لري. Ich muss warten. Sie باید دلته تم سم او ودرېږم. Diese Frage wurde richtig beantwortet. فقط په یو ټیک باندې ich muss warten تاسو 5 نمرې ویوړلې. پام مو وي اسانه سوالونه فقط 5 نمرې. 40مه پوښتنه بیا هم د 5 نمرو پوښتنه ده. welches Verhalten ist richtig؟ کومه کړنه سمه ده؟ راځم زه بیا هم دلته په Vorfahrtstraße کې یم. دا شیټ د Vorfahrt ده. خو زه د Vorfahrtstraße نه ووځم او دغه کوم زیړ موټر چې د دی وړوکی دا په Vorfahrtstraße باندې دی. نو زه باید دته لومړیتوب ورکړم ځکه هغه مخامخ ځي او زه چپ لاس ته تاویږم. Ich muss warten. دلته هم باید زه ودرېږم. Diese Frage wurde richtig beantwortet. یو 40مه پوښتنه بیا هم د 5 نمرو پوښتنه welches Verhalten ist richtig؟ کومه کړنه سمه ده؟ دلته زه باید لومړیتوب ورکړم. وینې چارکونجه یا دغه څه مربع شکل کومه ترافیکي لیکدړه چې د معنا دا ورکوي چې دی لومړیتوب لري. په دې سرک باندې که زه مخامخ هم ځمه اوس خو زه لومړیتوب نه لرم ځکه زه په هغه سرک باندې یم چې زه باید لومړیتوب ورکړم حق ورکړم. نو ich muss warten. دلته باید زه ودرېږم. دا معنا نه ورکوي چې دا موټر سایکل تاویږي باید زه دنه مخکې لاړ سم. دی حق لري ځکه حق لري چې دی په Vorfahrtstraße کې ده او زه په هغه شتراسه کې یم سرک کې یم چې زه باید لومړیتوب ورکړم. Vorfahrt gewähren کمه. یو Vorfahrt لرل دي حق لرل دي او یو حق ورکول دي. دلته لومړیتوب ورکول زما مسؤلیت دی چې زه باید لومړیتوب ورکړم. Diese Frage wurde richtig beantwortet. د 40مه پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه ده welches Verhalten ist richtig؟ کومه کړنه دلته سمه ده؟ لومړی به راځو انځور وګورو. په انځور کې بیا هم هماغه rechts vor links ریګل ده ځکه یو ته هم شیلډ نسته ده. په دې کې هغه موټر بیا هم تکراروم چې راسته لاسته وي لومړیتوب د هغه دی. زه د دې آسماني موټر راسته لاسته یم زه په ده باندې حق لرم. دی باید ما پرېږدي چې زه لاړ سم. زما راسته لاسته سور موټر دی دا په ما باندې حق لري زه باید دته لار ورکړم چې دی لاړ سي. نو لومړی به سور موټر ځي بیا به زه ځمه بیا د آسماني موټر ځي. Ich muss den blauen PKW Vorfahrt gewähren. زه باید دغه موټر ته Vorfahrt ورکم یا حق ورکم. نه ich muss dem roten PKW Vorfahrt gewähren. زه باید دغه سور موټر ته لاره ورکم. هو زه باید دته لومړیتوب ورکم چې دی ووځي ځکه دی ما راسته لاسته ده. راسته لاس په ما باندې لومړیتوب لري. rechts vor links. Der راسته لاس لومړیتوب په چپ لاس باندې. Ich habe Vorfahrt vor dem blauen PKW. زه د دغه آسماني موټر باندې لومړیتوب لرم. هو. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 43مه پوښتنه بیا هم د 5 نمرو پوښتنه ده welches Verhalten ist richtig؟ کومه کړنه سمه ده؟ انځور کې ګورم دغه کومه لیکدړه یعنی لیکنخه چې وینئ دا هم د Vorfahrtstraße ده. یعنی تاسو په Vorfahrtstraße کې هستئ اوس. هغه بله لیکنخه چې زیړه لیکنخه وه هغه هم ده او دا هم د Vorfahrt ده. دلته لومړی زه تاویږم. کله چې زه تاو شوم زه په هغه صورت کې تاویدلی سم چې مخامخ هیڅ چاته نقص ونه رسېږي خو دلته هیڅوک نشته ده. معنا ده چې اول زه تاویږم ما پسې به بیا دا زیړ موټر تاویږي. Ich fahre zuerst. زه لومړی ځم. Ich muss den gelben PKW durchfahren lassen. زه باید دې ته لاره ورکړم چې لاړ سي. نه زه اول تاویږم. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 44مه پوښتنه بیا هم یوه پوښتنه انځوریزه لیکنخې نسته ده او بایسکل چلوونکی راوځي. بایسکل چلوونکی زما راسته لاسته ده. معنا ده چې هغه په ما باندې لومړیتوب لري. Ich warte bis der Radfahrer abgebogen ist. زه تر هغو پورې تم کېږم کله چې د بایسکل چلوونکی یا بایسکل راوځي. هو ich fahre vor dem Radfahrer. زه له ده نه مخکې ځم. نه ich warne den Radfahrer durchhupen. زه د ارن په ذریعه دته اخطار یا خبرتیا ورکوم چې زه تیریږم. نه په هیڅ وجه باندې تاسو ارن نسئ کوئ په چا باندې خو یوازې د خطر په حال کې د خبرتیا په وخت کې تاسو کولی سئ ارن وکوئ. نو دلته زه باید دته لومړیتوب ورکوم چې دی لاړ سي. د 5 نمرو پوښتنه ده
Diese Frage wurde richtig beantwortet. دا و د فورفارد فوغانګ 44 پوښتنې چې په 4 برخو کې مو ولیدل. نو هیله ده چې ستاسو د فایدې وړ واقع سي. نو تر بیا پورې الله مو مل ښې چارې.